د دې راګۍ نوم یې اډانه ایښی دی. اډانه 7 سرونه لري، سا او پنچم یې آزاد سرونه دي، رکب یې ټیور دی، ګنډار، مدم او دیوت یې کومل سرونه دي او 2 نکاته پکښې لګېږي. د اډانې بیلښت یا توپیر د ادانې سره دا دی چې په ادانه کې 1 نکات کاریږي، خو په اډانه کې 2 نکاته کاریږي. اوس واوري نخان غني خان ریشه په اډانه راګۍ کښې. ټاکنده غرمه د لیوانو د ګرځېدو وخت، لړه تروږمۍ لړه تروږمۍ لړه تروږمۍ د یار د سترګو د لیدو وخت، لړه تروږمۍ لړه تروږمۍ. د سپوږمۍ د ونو سکوک چې موسمي شوله، هغه د سپوږمۍ د ونو سکوک چې موسمي شوله. ماسېږه لاله یې اوس د باغ د ګرځېدو وخت، لړه تروږمۍ لړه تروږمۍ ماسېږه لاله یې اوس د باغ د ګرځېدو وخت، لړه تروږمۍ لړه تروږمۍ. ساقي بوډا سو خیام د بزم ولوېدي، لاړ ساقي بوډا سو خیام د بزم ولوېدي. د مستي جام د غستا د ماتېدو وخت، لړه تروږمۍ لړه تروږمۍ د مستي جام د غستا د ماتېدو وخت، لړه تروږمۍ لړه تروږمۍ. مګوره هنداره کښې لیلا هسې به وژاړې، مګوره هنداره کښې لیلا هسې به وژاړې. تېره چې ځواني سي بیا هر وخت د ژړېدو وخت، لړه تروږمۍ لړه تروږمۍ چې ځواني سي بیا هر وخت د ژړېدو وخت، لړه تروږمۍ لړه تروږمۍ. صبر وکړه شانور
صبر وکړ شانور په وجود کې مړی صبر وکړ شانور په وجود کې مړی صبر وکړ شانور په وجود کې مړی صبر وکړ شانور په وجود کې سوځلي اوس زما د سوځېدو وخت دی لړه دروژمي لړه دروژمي ډېر مې دي سوځلي اوس زما د سوځېدو وخت لړه دروژمي لړه دروژمي لړه دروژمي د یاد سترګو دګېدو لړه دروژمي لړه دروژمي لړه دروژمي لړه دروژمي ټکنده غرمه ټکنده غرمه لړه دروژمي لړه دروژمي